السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، دغه امیر صاحب دا خبرې تاسو اورئ، زه به یو جواب کوم. د جمعې د مونځ نیت زموږ عزتمندو ډېر ملګري دې باره کې رابطې کوي چې د جمعې دا مونځ چې مونږ کوو که نه، نو وایي په نیت کې به مونږ د جمعې ورځ یادو او که د ماسپښین نیت به کوو، وایي د دې نیت به څنګه طریقې سره تړو. نو زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د جمعې چې دا څومره رکعتونه دي د ټولو رکعتونو نیت هم درته وایم او ورسره د جمعې مونځ په حوالې سره یو بله خبره هم تاسو ته شیر کوم. نو اول پکې دا خبره اورئ زموږ عزتمندو چې د جمعې په ورځ باندې 12 رکعاته دي که نه، دا 12 په 12 رکعتونه ډک دي. دې کې تش رکعتونه ګورې نشته دی. ډېر زیات ملګري ډېر په غلط فهمۍ کې دي. د جمعې چې دا کم فرض دي که نه، امام سره چې کوي دې نه 4 رکعته مخکې خو سنت مؤکد وکړي، دا خو ټول ډک وکړي. خو چې کوم نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 4 رکعاته سنت مؤکد مونځ کوم په د حاضر وخت د جمعې، خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم. الله اکبر. محترم ورونو، د امیر صاحب په دې بیان کې وایي ډېرو خلکو د جمعې مونځ دپاره نیت نه دی زده او 12 رکعاته د جمعې مونځ. نو موږ د امیر صاحب ته وایو ګوره دا بدعت چې دی دا ډېر بد شی دی، ته په دې امت کې خورئ. نبی علیہ السلام د حدیث دی وی شر الامور محدثاتها، بدترین شی چې دی وی بدعت دی، د زنا د غلا د شراب نه دا بدعت بد شی دی. نو ته چې په دې نیټ کې دا خرافات خورې، دا ذکر ووایې او پیسه دار بشې، د ځان نه وایې ځان نه هغه اسکار چې په صحیح حدیثو کې نقل دي هغه چاته بیانویم، نه خپله دې هم نه یې زده. چا چې له بدعات او خرافات او ځان نه جوړې شوي مسلې دي هغه ته دې پونده ورکړې ده او دا مخ کیمرې ته مخامخ کې شونډې دې مورته پکې سرې کړي. نو امیر صاحب زمونږ درته نصیحت دی، موږ در پسې تهمت نه تړو لکه مخکې ویډیو کې چې ښځې ما پسې موږ درته رښتیا وایو چې ګوره ته چې کوم دا شي نه بیانې دا د شریعت هېڅ حصه نه ده. نو ته چې اوس وایې چې جمعې مونځ دپاره نیت مې کړی زه د خلاصه 2 رکعته د جمعې مونځ کوم، دا نبي علیه السلام کړی دی. 23 کاله زموږ نبي علیه السلام د نبوت تیر شو، داسې طریقې سره کوم نیت د مانځه دپاره کړی دی. صحابه 100 کلو پورې د نبي علیه السلام د هجرت نه بعد ژوندي وو، هغوی دا کار کړی دی. تابعینو دا کار کړی دی، د 4 واړو امامانو دا کار کړی دی، امام ابو حنیفه دا کار کړی دی. مولا علي قاري حنیفي د امام صاحب په مذهب باندې هغه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق الصحيح ولا الضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم نه صحیح طریقه نه په ضعیف ثابت دي چې هغه داسې ویل چې وصلي کذا وکذا، ولا صحابه ولا تابعین، نه د تابعینو نه. نو محترمه دغه نیتونه په خوله باندې ویل دا نشته دی. نیت د زړه ارادې ته وایي، دا ته چې راپاڅېږي او داسې چې وکړي قبلې ته مخکې، دا نیت نه دی. ته چې یو چا سره ملاقات کوې نو ته داسې وایي چې نیت مې کړی زه د خلاصه جامې به اچوم بیا به بوټان په خو کوم او ګاډي کې به کښېنم او رکشا او فلاني او هغه ځای ته به رسېږم د میټرو ټکټ به ورکوم. دا کیسې ته کې خو نه په دې زړه کې ووایې، ته چاته وایې که نه چې لکه زما اراده وه زما نیت و چې ستا طرف ته زه درشم. نیت څه ته ویل کېږي؟ د زړه ارادې ته ویل کېږي، دا په خوله باندې خل نه وایي. بل لا چې د جمعې مونځ 12 رکعاته دی، 12 رکعاته د کوم ځای نه شو؟ د جمعې مونځ 2 رکعاته فرض دی، 2 دا زده کوه. امیر صاحب ستا اوسه پورې د جمعې مونځ زه نو مفتیانو دی زه تا ته اوس مونږ څه وایو. د جمعې مونځ 2 رکعاته فرض دی چې امام سره کېږي، وروسته 2 رکعاته سنت د ابن عمر نه نقل دی، 4 د ابو هريره نه. نو که چا 2 رکعاته وکړه که چا 4 دواړه جایز دي. نو دا 12 رکعاته نه دی، د جمعې مونځ ستا نه دی زده او نیتونه دې پکې لا الټه نور شروع کړي. دا شي نه په شریعت کې نشته. خرافات بدعات په امت کې مه خوروه. داسې یو شی خلکو ته وروښیې چې هغه دیني. د جمعې مانځه نه مخکې سنت نشته، نفل ستا خپل زړه دی. 2 رکعاته کې 4 کې 6 کې 10 کې 4 سنت مؤکد لکه ماسپښین نه مخکې داسې نشته. نور نفلونه ستا خپل زړه دی چې 20 رکعاته کې وکړه.